چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر، ستړي مشه. په موکړې درې ډېرو مهمو خبرونو ته. کندهار کې د 650 میلیون افغانیو په لګښت پراختیایي پروژې پلي شوې. د افغانستان د کرنې وزیر د کندهار د کرنیزو شرکتونو له چارواکو او یو شمېر سوداګرو سره پر شته فرصتونو او ننګونې خبرې اترې وکړې. د دغه وزارت ویان د اکبر رستمي ازادي راډیو ته ویل چې د نن ورځې په دې لیدنه کې پانګوالو د کرنې له وزیره د تازه او وچو میوو د تولید او بازار موندنې لپاره د زمینې برابرولو، د سړو خونو او میوو د زیرمتونو د زیاتوالي، د ګمرکي لګښتونو کموالي او په لویو لارو کې د سوداګریزو ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. نوموړي ویل چې د کرنې وزیر نورالحق هادي په غونډه کې د سوداګرو او کرنیزو شرکتونو د ستونزو د هواري ترڅنګ دغه شان ویل چې په کندهار کې د کرنې وزارت لخوا د څه باندې 650 میلیون افغانیو په لګښت پراختیایي پروژې پلي شوې دي او روان کال د دغو پروژو شمېر زیاتیږي. د کرنې وزیر سوداګرو او پانګوالو ته ویل وزارت هڅه کوي چې روان کال ډېری شنې خونې، سړې خونې او بڼوونه جوړ کړي. بلخوا ولسمشر غني له قطري چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړې. د ارګ له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غني د اسیا زړه کنفرانس په څنډه کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت له وزیر سره کتلې دي. سرچینه کاږي چې په دې لیدنه کې پر بیلو مسایلو خبرې شوې دي. دواړو لورو په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د جدي اندېښنې وړ بللی دی او قطري لوري ویلي دوی له ټولو ممکنو لارو په دې لټه کې دي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي، اوربند رامنځته شي او دایمي سوله راشي. دواړو لورو همداراز د ترکیې پر راتلونکې غونډې هم خبرې کړې دي او تمه یې ښودلې چې دغه غونډه وکړه شي د افغان سولې بهیر چټک او جګړه ختمه کړي. او محمود قریشي وایي د باثباته افغانستان لپاره د سولې له پروسې سره همکاري کوو. پاکستان وایي دوی د خپلواک او باثباته افغانستان د رامنځته کېدو په هیله د سولې له پروسې هر اړخیز ملاتړ کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې د خبرو پر مهال وویل چې دوی د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري کړې ده او په دې برخه کې به خپلو ګټورو اقداماتو ته ادامه ورکړي. محمود قریشي وایي دوی په دې تمه له افغان سولې سره همکاري کوي چې په پایله کې یو پرمختللی، خپلواک او سوله ییز افغانستان رامنځته شي. قریشي همداراز په دوشنبه کې د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره هم کتلې دي او په ترکیه کې د راتلونکي کنفرانس په اړه نظریات سره شریک کړي دي. پاکستان ویلي چې په دغه غونډه کې به ګډون کوي او تمه لري چې په دغه کنفرانس کې د سولې بهیر چټک او د جګړې پر کمولو توافق وشي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.